امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه هغه هم دې ته ترجیح ورکړي چې الوسطا چې کم دی دا د مازیګر منځ او دویمه درجه کې په پنځو منځونو کې هغه منځ د سبعی دی او بیا د ماخستن دا دواړو منځونو کې چې کم سړی سسوي دا علامه د منافق ګرځولې شوی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دو منځونه چې دي دا په منافقانو باندې ثقيل وي او ترانوي ان الصلاه كانت انها لكبيره الا على الخاشعين دا منځ خو درون دی او لوی سیز دی خو خاشعين باندې بیا سپک دی اسانه کولی شي لیکن پدې کې دا دو منځونه چې د سحر او د ماخستن دي نه دا په منافقانو ډېر تراندوي منافق نور منځونه کولی شي خدا منځونه نشي کولی یا د ماخام پسې په خوب غالب شي یا د سحر منځ ته نه پاسيږي ندی کې ډېر زیات سوچ پکار دی ډېر شیخان رونه زمونږ داسې شتا چې هغه ظاهر لباس کار څنګه وي خود دینداري شایقین وي او هغه سره د آخرت یو پورا غم وي خود دومره غم سره سره هغه د سار په منځ کې لټ وي او سار مون نه کوي نو دا علامه د منافق ګڼل شوی یو بیبي په خپل خاون باندې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم دربار کې شکایت کړي صدیر شکایت کړي او یو شکایت دا و چې د سار مونستنه پاسي ندلته محدثین تاویلات ذکر کوي چې دا سه بناوه چې د صحابي به د سار مون نه کاو خو غالب ګمان دا دی چې د بده مسجد نبوي هغه جمع ته حاضری کې لټو یعنی هغه نه بدل ته قصور کېده دا بتنه کمه به کېده شوتینا نو بیبي ودغه شکایت کړي وي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ډېر خولي انداز سره او داسې حال کې چې د مبارک په شونډو مسکاوه هغه صحابي ته تعلیم ورکړي ورته وای د مازیګر مون مقضا کوا څورته وای د مازیګر مون مقضا کوا نو دې کې علما لیکي چې مون د مازیګر ډېر اهمیت لري ځکه چې شکایت د سحر د مانځه په شوه دی خو محمد عربي مازیګر ورته یادای چې دا درنه ګوري چرته قضا نشي نو د مازیګر مونږ کې چې چانه قضا شي دا اکثر د نوجوانانو نه په کرکټونو او لوبو باندې قضا کیږي او سیلبینو نه په چکر باندې قضا کیږي او د بیبیانو نه په جامو انزلو باندې قضا کیږي بیبیان هم چې کله یو کار ته ون خلینو نور منځونه او کې خو د مازیګر مون دینه داسې وخت ورسیږي چې یا قضا او یا د کراهت په ټیم باندې وي رسول الله مبارک فرمای من فاتته صلاه العصر حبط عمله چا چې د مازیګر مون فوت ککنه او مازیګر مون دنه فوت شو قضا شتنا حبط عمله د عمل برباد شو ناغه علما چې هغه مون قضای ته کفر وای نو داغي خدا مقصد چې ټول عمر اعمالي برباد شو ځکه کافر شته او کوم علما چې ترک صلات کفر نه غني کبیره غني نو هغه تعویل دا کوي چې دغه ورځ عبادت برباد شي په دغه ورځ چې د څومره عبادت کړي کې روزنی ولي کې سخا کړي کې نور منځونه کړي خو چې د مازیګر مونږ نه فوت شنو دا ټول اعمال د ورځې ختم شول د په عمل نامه کې بداغي اجر نه لیکل کی رحمت للعالمین فرمای روایت د مسند احمد د باسناد حسن د عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ روایت د رحمت عالم فرمای من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامه څوک چې په دې پنځو منځونو باندې محافظت کوي او د دې د اوقاتو پوره ساتنه کوي نوې بدل رڼا پولیس رات کې ډیره سخت تیاره ده او هغه ته هر انسان ته به ورڼا ملاويږي او دا غرڼا پرڼای باندې به مخامخ بم رڼاوي او په خیاړه کې بم متلیټ لګیدلی وي نو پتا سي سخت موضع کې چې دا غینه معمولی قدم خویدل د جهنم تل ته رسیدل وي نو پتیاره کې به باغې څنګه سړې لاړ شي نو لابودي درنا نه دا او دا منافقان چې دي دوی ته برنا نه ورکولې کېږي نو دلری زینب دا منافقان د مؤمنانو رڼا ګوري او आवाज به ورته کې انظرونا نقطه بسم نورکم لک خو صبر وکي مونږ ته د استاسو رڼا نه مونږه مخز کو
دا ستاسو په دې لیټ او پرانا به مونږ هم دا سفر وکړو په پولیس رات باندې. هغوی به ورته وایي ځئ واپس لاړ شئ د حشر میدان ته رڼا هلته تقسیمیږي. یا دنیا مراد ده چې دنیا نه رڼا ځان سره راوړئ. فالتمسوا نورا هلته رڼا طلب کوي. فضرب بینهم بسور له باب د دې مؤمنانو د دې په منځ کې به یو حجاب او دیوال راشي. نو مؤمنانو رڼا به هم ترنه پناه شي. کله خو د شپې سړی لرې رڼا باندې هم یو څه روانګي کولی شي نو هغه به هم ترنه پناه شي. نو چې څوک په منځونو باندې حفاظت او ساتنه کوي کان له نورا دته به رڼا وي نور به وي په پولیس رات باندې برهانا یو عجیب دلیل به د سره وي. حیران بنی په دغه ورځ باندې چې زما د نجات بس لاره وي. بد دلیل بلري وای بګه زما خالق ما راګیر کې چې تاسو کړي نو زه ورته مونږ پیش کوم چې ما مونږ ته کړ. و نجاتن او د لپاره په ورځ د قیامت باندې نجات دی د شدت نه د ګرمۍ نه د سختۍ نه. ومن لم يحافظ عليها كبنزو منزنو باندې چا پوره ساتنه نوي کړي لم تكن له نورا د پولیس رات په ورځ د تنور او رڼا نشته دي. ولا برهانا س دلیل بد سره نوي ولا نجاتن او ورځ د قیامت کې به نجاتم وتنوي. وكان يوم القيامه مع فرعون وقارون وهامان وابي بن خلف لوی وعید دی. وی چې څوک د پنځو منځونو ساتنه نه کوي محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای دا به ورځ د قیامت کې د مسلمان په صف کې نه ولاړ د محمد عربي د جنډې د لندې بنوي بلکې دی به د قارون او د فرعون او د هامان او د ابي ابن خلف سره په یو صف کې ولاړ. علما د دې وجه لیکي چې دا مون د چانه قضا کیږي د دې څه علل وي یا اشتغال وی بماله په مال باندې او یا اشتغال وی بملکه په سلطنت او بچی باندې او یا اشتغال وی بوزارته په نیابت او حاکمیت او ولایت او گورنرۍ باندې او یا اشتغال وی بتجارته په تجارت باندې. دغه څو کارونه دي د وجنه انسان نه منقضا کیږي. نو کدنه چرتا منقضا شوی او د وجه د اشتغال بماله نه د مال د وجه نه منقضا نو ورځ د قیامت کې بدای د قارون سره خوا په خوا ولاړی ځکه هغه مالدار او کده چرته منځ قضا شوی او د وجه د بادشاہي نه چې د بادشاہ نو د ورځ د قیامت کې د فرعون په خوا ولاړوي او کده نه د گورنرۍ او د ولایت د لاسه قضا شوی نو د ورځ د قیامت کې د حامان سره ولاړوي او کچرته د تجارت په وجه د نه قضا شوی نو د ورځ د قیامت کې د ابي بن خلف چې د مکه معظمه د تاجرین او سردارو داغي تجار په خوا کې ولاړ.